د البرز فکري او فرهنګي ادارې لخوا د بلخ پوهنتون ریاست په مرسته د غرب فکري یرغل او مسلمان ځوان مسؤلیت تر عنوان لاندې علمي سیمینار د پوهنتون د غونډو تالار کې ترسره شو چې پکې ګڼ شمېر محصلینو، استادانو او ځایي محصلینو ګډون کړی و. په سیمینار کې ویناوالو د غرب فکري یرغل مختلف اړخونه وڅېړل او د دې یرغل پر وړاندې د اسلامي ارزښتونو پر دفاع یې ټینګار وکړ. ویناوالو وویل د فکري یرغل له لارې هڅه کیږي چې اسلامي ټولنې له خپل هویت، دیني ارزښتونو او فرهنګي بنسټونو څخه لرې وساتي. هغوی زیاته کړه چې مسلمان ځوانان باید ویښ، باخبره او مسؤل واوسي ترڅو خپل فکر، عقیده او کلتور وساتي. کافرا ایره دوست داره که ما خاموش باشیم. شما جوانان نو خاموش ننشینین. از هر طریقی که میتونین، از هر راه ممکنه که میتونین، تعرض فرهنگی دشمنان را باید مهار داشته باشین و راههای بیرون رفت را باید بدانین که از کدام را ما از این معضله دور میشیم و نجات پیدا میکنیم. انسانهای آگاه، انسانهای با دانش، انسانهای با رسالت و مسئولیتی هستین و باشین که شما امروز محصل هستین، فردا شما جامعه را رهبری میکنین، جامعه را تغییر میتین. هر کدام شما یک انسان آگاهی در خانواده، در جامعه، در محیط و اطراف شما باشین، اطرافتان باشین. یو شمېر نورو ویناوالو د اسلامي تمدن، علمي میراث او د دیني شعور پر پراخولو خبرې وکړي او زیاته یې کړه که ځوان مسلمان خپله دیني پوهه، تاریخي شعور او اخلاقي مسؤلیت وپیژني نو هیڅ ډول فکري یا فرهنګي یرغل به پرې اغیز ونه کړي. اولین اعتراض و اولین اشغال و تهاجم فکری غربی ها در این است که در مجموع اسلام را برتان بد نشان میدهد. اونا اینطور میگه که اسلام دینی بسیار خطرناک و ترسناک و وهمناک است. غربی ها میخواهد که در مابین ما طوری فرهنگ را رایج بکند که این فرهنگ جدید است، فرهنگ اسلام نیست. دوستای عزیز، حالا برای شما امانت گذاشته شده که شما دفاع از همان خون همسنگرانتان باید داشته باشین و دفاع از خون نیکانتان داشته باشین، دفاع از همان قهرمانی که اجداد ما در برابر دفاع از نوامیس اسلامی و دفاع از تعرض فرهنگی یهود و نصارا کردن ما باید او را مطالعه کنیم، از او باید باخبر باشیم. ورته مهال ګډونوالو دا ډول پروګرامونه د فکري روڼتیا، دیني پوهاوي او ټولنیز مسؤلیت په وده کې ګټور وبلل او زیاته یې کړه چې دا ډول سیمینارونه کولی شي ځوانان له دیني او کلتوري ارزښتونو خبر کړي او د غربي اهدافو مخنیوی وکړي. ایراد وقت بسیار خوب هستند چون افغانستان مردم، اکثریت مردم شون بیسواد است، نیاز دارد اول برایشون انگیزه داده شد با اونا حرکت کند. چون انگیزه نباشد حرکت کردن نمیتونه. اینا باید همینطور برنامه های که در پهلوشون دین اسلام که حرفای اسلام باشد خوب میتواند امی درس های تخصص و تعهد ما بسیار به خوبی رشد کند. از این طریق ما بتانیم کتابخوانی را در رواج بدیم و از این طریق بتانیم ما کتابخوانی را در جامعه برابر اندازیم که از این طریق ما بتانیم به توسعه و پیشرفت برسیم و از شبکه‌های اجتماعی به شکل درست استفاده بکنیم. مسئولین وایي دا ډول پروګرامونه نه یوازې د فکري یرغل پر وړاندې د ځوان نسل ذهنونه بیداروي بلکې هغوی ته دا درس هم ورکوي چې د علم، ایمان او عمل له لارې وکولی شي خپل هویت وساتي او د امت د ویښتیا ماشاءالله پیاوړی کړي. ضابط خان انځور، افغان نیوز، بلخ، مزار شریف.